اوس نو قوېګانې مختلفې دي. دا چې یو دا جسم چې د ځمکې طرف ته راځي دا کومه قوه ده؟ دا جاذبوي ده. دغه استحکاکم یو قوه وه که نه، موږ تاسې ټول بحث کار کړی دغه یې بیا کوم قوه راځي؟ دغه یې برېښنایي قوه ده. دا د تباشیر ذرات چې دا پر تخته دا اوس پاته دي دلته، که نه خو ځمکه یې لاندې راکشي اماني سې راکشولی، دا کومه قوه ده؟ دا برېښنایي قوه ده. نو موږ اما هستوي قوېګانې چې دي هغه د هستې د باندې نسته، هغه یوازې په کوم ځای کې دي؟ د هستې دننه دي. هغه هم دوه ډولونه دي، قوي هستوي دي او ضعیف هستوي دي. زه په هستوي فزیک کې مکمل بیا تاسو ته تشریح کوم. صحیح ده؟ نو هسته په الکترونو باندې قوه واردوي که نه؟ او کومه قوه واردوي؟ د کولم قوه. او څه ډول ده؟ جاذبوي. نو الکترونونه تر کشش لاندې ساتلي دي چې دا الکترونونه ځینې ولاړ نسي. په فلزاتو کې څه خبره ده؟ دغه د هستې قوه پر الکترونو باندې ډیره کمزوري وي. متوجه سولئ؟ که چیرې زه یو لین تاسو ته داسې په نظر کې ونیسم، فرض وکړئ دا د مس څخه جوړ سوی یو سیم دی یا یو لین دی. دا اټومونه دي دلته، او بې شمېره اټومونه دي، او دا ټول اټومونه څه ډول چارجونه لري؟ هسته یې مثبت او شاوخوا یې څه درته راځي؟ منفي. بې شمېره اټومونه دي. دا د ما یو څو دانې هلته درته رسم کړه. اوس نو د اټومونو په شاوخوا باندې چې کوم الکترونونه دي، دا الکترونونه د دې هستې زور دومره نه پرسېږي چې هغه خپل پر شاوخوا باندې وساتي. نو هغه الکترونونه د دې څخه راجلا کېږي. دا الکترونونه چې راجلا سوه دا غواړي چې د دې ځای څخه تېښته وکړي. نو دوی ټول راورسېدل دلته پر دې سطحه باندې پاته سوه همداسې. تاسې راته پر سطحه ولې پات سوه؟ خو ودې تښتي نور هم. کله چې دوی د دې سطحې ته راورسېدل د دې فلز، وروسته یې هوا ولیدل، او هوا خو دوی نه پرېږدي چې حرکت وکړي. په هوا کې دوی حرکت کوای نسي. یعنې چارجونه د حرکت کولو دپاره باید زمینه ورته مساعد وي، شرایط باید ورته آماده وي. چې آماده شرایط څه معنا لري؟ آماده شرایط دا دی چې د ده په مقابل کې عایق نه وي پروت. که عایق پروت وي بیا دا حرکت نه کوي. متوجه سولې دې مسلې ته؟ نو دا چارجونه ټول پر دې باندې پراته دي. دغه چارجونو ته موږ تاسې وایو فری الکترونونه. فری الکترونز دغه دي. صحیح ده؟ اوس تاسې داسې تصور وکړئ چې دلته یو جسم موږ تاسې مثبت چارج کړی دی، دا دلته واقع دی، او دلته مو یو بل جسم دی دا مو منفي چارج کړی، ډېر زیات چارج پر دې باندې موجود دی منفي. دغه منفي چارجونه څه کار کوي؟ دغه منفیان چې دلته دي دا ټول ټیله کوي، او دا مثبت څه کار کوي؟ دغه منفیان چې دلته دي هغه ټول راکشي. متوجه سولې؟ کله چې مو دا سره وصل کړه، چې دا مو سره وصل کړه، اوس څه کار وسو؟ یوه دانه منفي د دې ځای څخه رالی دلته. منفي ته په کوم ځای کې ډېره ښه زمینه مساعده وه او ښه ځای و؟ هغه خو دا ځای ورته ښه ښکاره سو. یو خو ټول د مختلف النوع چارجونه دي، او دلته د دوی شمېر هم زیات دی، نږدې سره واقع دي، یو بل سره ټیله کوي. نو دا منفي دلته رالی. دا منفي چې راغی، تاسې اوس داسې توجه کوئ، زه به دغه ځای لږ لوی درته رسم کړم. دا منفي دلته و، دا یو منفي چارج و که نه؟ دا منفي راغی دلته. دا چې منفي رالی دا ځای څنګه سو؟ خالی پاته سو. دا نور منفیان څنګه سوه؟ دا منفي خو رالی دلته، دا ځای خالی سو. اوس دا منفي راځي د دې ځای ته، دا ځای خالی سو. دا منفي راځي د دې ځای ته، دا ځای خالی. دا منفي د دې ځای ته رالی، دا منفي رالی د دې ځای ته، او په همدې شکل باندې دا پروسې دوام وکړي، یو د بل ځای ته راله. آخري والا یې وګورئ، په دې شکل باندې و، دا رالی دلته. دغه ځای کې اوس د یوه منفي د جذبولو وړتیا را پیدا سوه که نه؟ او هغه ځای خو خالی دی. دغه ځای کې دا منفي اوس څنګه کېږي؟ د ده څخه را جذبېږي. نو یو منفي دلته رالی. اوس که تاسې دا پروسې ته، دا خو ما د یوه الکترون دپاره درته ویل، دا په یو ډېره کوچنۍ لحظه کې په میلیونونو الکترونه دا کار اجرا کوي. اوس که تاسې دې پروسې ته په مجموعي توګه داسې دقت وکړئ، آیا یو الکترون د دې څه دلته رالی که نه؟ دا نور هم ټول داسې رامخته سو، او یو الکترون د دې څخه چیرې راغی؟ دغه ځای ته. نو یو الکترون دلته داخل سو، یو هلته بهر سو، یو بل الکترون داخل سو، یو بل هلته بهر سو. او دننه په دې د مس په دې وایر کې یا د مس په دې لین کې تاسې څه شی ولیدئ؟ د الکترونو حرکت مو ولیدئ. متوجه یاست که نه؟ د الکترونو جریان مو ولیدئ. نو موږ څه وایي؟ دا څنګه مواد وه؟ دې چارجونو ته حرکت ورکولی سوی. اوس تاسې راته وایاست فلزات چارجونو ته حرکت ورکوي، د دې وړتیا یې څنګه پیدا کړې؟
جواب د فری الکترونو د شتون له امله د آزاد الکترونو چې د پر سطحه باندې موجود دي. اما که چیرې تاسې اوس دا کار راواخلئ د یو غیر هادي دپاره، فرض وکړئ دا پلاستیک دی، دا د پلاستیک هستېګانې دا اټومونه زه یو څو انیل درته په نظر کې ونیسم، داسې به یې جوړ کړو. دا څه ډول چارج لري هسته؟ مثبت چارجونه، او د دې الکترونونه د دې پر شاوخوا دي. په غیر فلزاتو کې یا په غیر هادي جسمونو کې دغه کم الکترونونه چې د هستې پر شاوخوا دي، د هستې قوت دومره ورباندې زیات دی، د هستې زور دومره ورباندې زیات دی چې دا الکترون څوک ځینې شي کولی نسي. اوس ما دا راواخیستی دلته مې بیخي ورسره وصل کوي دا حالت، عین تجربه پر دې باندې اجرا کوو، دا مو دلته ورسره وصل کړی. دا منفي ځان ته راکشي که نه راکشي؟ بلکل. اما دا منفي کشیږي نه. ولې؟ ځکه چې دا هسته پر هغه باندې ډېر زیات زور لري. مګم دغسې یو خبره بیا موږ تاسې هلته په عایق په هادي موادو کې نه لیدل. بې له دې چې هغه چارجداره جسم موجود و که نه و، الکترونونه د ده څخه فرار کړي و، تېښته یې کړې وه د هستې د شاوخوا څخه، او هغه ټول چیرې راغلي وه؟ په سطحه کې واقع سوي وه چې دومره لږ زمینه ورته مساعده سوه، هغو جریان شروع کوي. اما په عایق کې دا خبره نسي راتلی. اوس څه کار کوو؟ دا منفي دی راکشي. تاسو داسې تصور وکئ چې دغه مثبت چارجونه چې دي دا منفي راکشي د ځان طرف ته په 100 نیوټنه قوې، مګم هستې دا نیولی دی په څومره؟ په 200 نیوټنه. اوس وایاست کشیږي؟ نه. اوس موږ څه کار وکړئ؟ دلته مو مثبتونه نور هم زیات کړئ چې څومره چارجونه تاسې زیاتوئ د هغو زور نور هم اضافه کیږي. اوس یې دی راکشي په 110 نیوټنه، اما بیا هم دا منفي د ده طرف ته نسي راتلی. متوجه سولئ؟ په نارمل حالت کې خو بیخي ممکن نه دی. اوس موږ یو ځانګړي شرایط ورته آماده کوو، نو موږ دلته دا د مثبتو شمېر نور هم اضافه کوي. اوس قوه واردوي 130 نیوټنه، اما اوس څنګه دی؟ اوس هم نسي راشي کولی. دلیل یې؟ دلیل دا دی چې استا خو 200 واردوي. دا اعداد نو داسې اختیاري اعداد ما درته لیکلي. فرض وکړئ دا مو دومره زیات کوي دا مثبت چارج چې اوس ورباندې قوه واردوي څومره؟ 199 نیوټنه. اوس څنګه دی؟ اوس هم نه کېږي. متوجه سولئ؟ نور مو چارج ورباندې اضافه کوي، دا اوس 200 نیوټنه سو. اوس څنګه دی؟ اوس هم چارج دا الکترون د دې څخه راکشیږي دې ته نه، ځکه د دواړو خواو څخه قوې ورباندې مساوي دي که نه. اما که یوه ذره نور هم چارج اضافه کوي څه به وسي؟ نور به الکترون راکش سي، او دا به هغه حالت وي چې موږ وایي هادي عایق ماده یا غیر هادي ماده عینا د هادي په څیر کړنه وکړه. بیا موږ ورته وایو چې انسولیټر یا د عایق مات سو. یعنی مات مطلب څه؟ یعنی د چارج نه پرېښودلو خاصیت یې له منځه ولاړی. اوس چارج دی پرېږدي چې حرکت وکړي. یو اندازه مو چې نور هم دا چارج اضافه کوي، دا درالی 201 نیوټنه چې مو کتئ دا منفي راکش سو دې ته. مګم دا ځانګړي شرایط وه. دا په طبیعي توګه داسې یو قصه ممکنه ده؟ نه. څه وخت دا ممکنه ده؟ چې دا چارج بې اندازې ډېر وي او دومره یو زورور قوه ولري چې د عایق څخه الکترون رامات کړلی سي، راکش یې کړي. نو دلته به بیا موږ تاسې څه ووینو په دې ځای کې؟ په دې ځای کې به موږ تاسې آیون ووینو. نو دا عایق چې هر عایق اوس هغه په څه شي بدل سوی دی؟ په آیون. او دا پیښه که په هوا کې اجرا سي موږ څه ورته وایو؟ هوا آیونایزیشن سوه. یعنی هوا اول خنثی اټومونه درلودله مالیکولونه، اوس په څه شي بدل سوی دی؟ اوس په آیونونو باندې بدل سوی. دا آیونایزیشن مسله درته راغله. مګم دا څه وخت ممکن دی؟ د یو ډېر زیات چارج د شتون په مقابل کې. اوس زه تاسو ته تشریح کوم چې دا برېښنا او تالنده چې تاسې لیدلی یا الماسک چې ورته وایي، دا څه رقم یو پروسه یي؟ دا څنګه تاسې لیدلی داسې یو حالت؟ توجه ورته وکئ. یو اندازه خو اوس حتما په پوه سولئ، هغه د برېښنا د چارجونو انتقال دی، مګم په هوا کې. په هوا کې هم چارجونه انتقال کوي. اوس نو تاسو په دې باندې پوه سولئ چې عایق مواد چارج پرېږدي نه، مګم دا عایق مواد ټول یو لیمیټ لري. متوجه یاست که نه؟ داسې یو حالت راځي چې په هغه وخت کې نور نو د ده عایقتوب له منځه ځي، دوی په آیونونو بدلېږي، د ده څه الکترونونه په حرکت پیل کوي. اما په دې کې څه خبره ده؟ په دې کې څه مسله ده؟ په ډېر لږ چارج باندې م الکترونه حرکت کوي، ځکه الکترون هلته فري ولاړ دي. همو دی ورته. مګم په عایق کې څنګه موضوع یي؟ په ډېر زیات قوي چارج باندې
تاسو کولی شئ د عایق الکترونونه په حرکت راولئ او په هوا کې هم داسې یو مسله رامنځته کیدای شي. تاسو توجه کوئ دغه مسله ښه دی چې زده یې کړئ ورسره بلد اوسئ. فرض وکړئ دا وریځ ده، وریځ دلته جوړه سوې ده. دا د وریځ د جوړېدو پر مهال باندې هغه ذرات وریځ چې جوړیږي دا په حقیقت کې د اوبو ذرات دي که نه، مګم په کومه بڼه باندې دي؟ په جامده بڼه باندې. د دې تودوخې درجه تر -0 ټیټه وي، نو دلته به اوبه په کم شکل وجود ولري؟ په جامده بڼه باندې. د ځینې ذرات یې د واورې د دانې په رقم وي، نرم پاستې، او ځینې ذرات یې د یخي کوچني کوچني کرسټلونه یې کلک وي. متوجه سولئ؟ اوس نو کله چې دا وریځ جوړیږي دلته دوه رقمه ذرات رامنځته کیږي. ټول خو د اوبو ذرات دي، ټول د اوبو جامده بڼه ده، مګم یو تعداد ذرات یو اندازه درانه او یو تعداد ذرات یو اندازه سپک وي. هغه درانه ذرات اتومات څه کار کوي؟ فرض وکړئ دا درانه ذرات دلته جوړ سوه، دا درانه ذرات دي او دا دغه د کتلوي لحاظه چې کم دي، کتلې کمې دي، دا سپک ذرات دي. دوی پورته حرکت شروع کوي دا ذرات، او هغوی کم طرف ته راځي؟ هغوی لاندې حرکت راپیلوي. او د دغه حرکت پر مهال دوی ډیر زیات ټکرونه په خپل منځو کې سره کوي. دا ټکرونه چې سره وکړله عیناً کومه پروسه رامنځته کیږي؟ د تماس. که تاسو ته سوال داسې پیدا شي د تماس په پروسه کې اوس دوی چارجداره کیږي، که سوال داسې درته را پیدا شي چې دا خو دواړه یو ډول مواد دي، اوبه دي، عین مواد چې سره وموښو آیا اجسام چارجداره کیږي که نه؟ جواب دا دی که چیرې د دوی اندازې فرق ولري 100% چارجداره کیږي. تاسې مثال پلاستیک راواخئ، د پلاستیک سره یې وموښئ، عین مواد وي، یو ډول، دواړه به چارجداره سي که نه؟ جواب دا دی که چیرې د دې دواړو پلاستیکونو سایزونه فرق ولري، د دې دواړو یو لوی وي یو کوچنی وي، دا دواړه 100% چارجداره کیږي. او چارجونه به کوم یو ته ورسي؟ لوی والا ته، ځکه چارجونه غټه فضا خوښوي. متوجه یاست؟ اما دا راته ووایاست که چیرې دوه مواد د یوه جنسیته څخه او عین سایزونه ولري، دا که وموښو څنګه دی؟ دا چې ته څومره په تماس کې راولې یو به یې هم چارجداره نسي. نو دلته د چارج کېدو مسله ممکنه ده که نه؟ بلکل. ذراتو سایز کې توپیر دی. ووایاست کم ذرات مثبت چارج کیږي، کم منفي؟ پروتونونه خو درانه دي، خو شوري نه. نو الکترونونه هغوی خو ځان ته ځای پیدا کوي، هغوی غټه فضا خوښوي. نو دا ذرات چې دلته راغله، دا ذرات چې دلته راغله، دا درانه ذرات کم ځای پیدا کوي؟ کم ځای کې واقع سوي دي دا ذرات؟ لاندې د وریځ لاندې برخه کې. دا ټول څنګه چارجونه اخلي؟ منفي. یعنی موږ تاسې دا د وریځ لاندې برخه کې ډیر زیات منفي چارجونه لرو او د وریځ پورته برخه کې څه لرئ؟ مثبت چارجونه. داسې یو شکل ایجاد سو. دا و د وریځ کې چارج پروسه. زده مو کوئ څنګه و؟ درانه ذرات لاندې را روان وي، سپک ذرات پورته روان دي، د دوی ترمنځ ټکرونه راغله، درانه ذرات منفي چارج سوه لاندې او سپک ذرات مثبت چارج سوه، هغوی پورته ولاړه. اوس نو د دې وریځ غټوالی ډیر زیات دی، بې اندازې لویه کتله ده، دومره منفي چارجونه دلته رامنځته سوي دي چې بې اندازې یوه لوی د چارج ذخیره یې جوړه کړې. دلته لاندې چې ځمکه ده، دا د ځمکې منفیان یې ټول څه کړي، په ځمکه کې چارجونه مثبت منفي شته که نه؟ نو دوی دومره زور لري چې دا د ځمکې منفیان یې ټول لاندې ټیله کړي دي. نو چې لاندې ټیله سوه دلته به تاسې څه شي ووینئ؟ مکمل مثبت. نو ځمکه همدغه سیمه څه ډول ورته چارج سوې ده؟ مثبت چارج سوې. اوس دا الکترونه غواړي د دې ځای څه دلته راسي. اما مسلې ته اوس نو توجه وکړئ چې مخکې ما درته وویل دا الکترونه غواړي د دې ځای څخه دلته راسي، مګم د دوی ترمنځ څه شی دی؟ هوا ده. دا راتلای شي؟ نه، ځکه هوا څه ډول یو ماده راځي، څه ډول محیط دی؟ عایق. او په عایق کې تر ټولو بد عایق یې هم دا دی. نه، په عایق کې تر ټولو ښه عایق دی. د چارج د انتقالولو په حساب باندې تر ټولو بده ماده ده، ځکه چارج بیخي پرېږدي نه. خو کله چې اوس باران شروع کیږي، هوا کې رطوبت رامنځته سو او د هوا ذرات هم څه دي؟ د اوبو ذرات هم څه رقم دي؟ خو چارج انتقالي، دا خو خالصې اوبه نه وي، ناخالصې اوبه. او بل دلته دومره چارجونه رامنځته سوي دي چې اوس د هوا زور نه رسیږي چې نوره مقاومت وکړي، بلکل لکه څنګه چې دلته ما تاسو ته تشریح کوي.
اوس دا منفي چارجونه څه کار کوي یو دم د دې هوا په منځ کې راځي ځمکې باندې لګیږي دغه منفي چارجونه چې ډیر په شدت باندې ځمکې ته را روان سوه دا هغه لوړ غږونه او رڼا ده چې موږ تاسې وینو په باراني ورځو کې چې په اسمان کې ووینو مګم دا دومره زورور وي دا دومره ډیره انرژي لري که دا پر تعمیر باندې ولګیږي مثال یو بلند منزل وي مکمل یې سوځوي که دا پر ونو باندې ولګیږي مکمل ځنګل ته اور ورچوي فهموده ورته دا ډیر زیات خطرناک دی نو دا چارجونه یو دم جمپ کوي دلته راځي او په دغه لحظې کې یو عادي اصطلاح زده کوي وروسته بیا په کار راځي کله چې په هوا کې چارجونه یعنی د عایق کې چارجونه له یوه ځای څخه بل ځای ته جمپ وکړي ولاړه دې ته موږ تاسې وایي ډسچارج نو دلته کومه پروسه رامنځته کیږي د ډسچارج پروسه متوجه سولي دا منفي چارجونه ټول راغله دې ځای ته تعمیرات اوس د دې دپاره داسې یو کړنه کوي توجه ورته وکړئ لوړ تعمیرونه د دې دپاره چې فرض وکړئ هغه موریاز رسم کړی و نو دلته تصور وکړئ چې یو لوړ تعمیر شتون ولري بیا دا چارج چې غواړي ولاړ سي چارج هم کم ځای اول انتخابوي هغه چې دته تر ټولو رانږدې دی یعنی مطلب دا د ځمکې ته راځي اما که د تعمیر وي دا چارجونه به ټول څنګه سي د دې تخلیه پروسه به په تعمیر باندې اجرا سي دا به مکمل وسوځي مګم د دې دپاره چې کله انسانان په دې مسایلو باندې پوه سوه نو هغوی څه کار وکوي هغوی داسې یو سیسټم جوړ کوي لوړ انتنان جوړوي د مس څخه جوړ وي متوجه سولي او دا انتنان دا بیا په یو میسي لین باندې داسې راغلي دي دلته په ځمکه کې واصل دي اوس نو دا چارج لکه څنګه چې دا د ځمکې مثبت چارجونه ځان ته رانږدې کړه د دغه ځمکې څخه په دې لین کې هم دا مثبت چارجونه څنګه کړي ځان ته رانږدې کړي دي متوجه یاست اوس نو دا چارجونه دلته لګیږي چې دلته ولګېدل د دې لین د طریقه ټول راله چیرې ځمکې ته خو ضرر نسي رسولی ځکه ځمکه خو ډیره لویه کتله ده نو تعمیرونه ځانونه څنګه ژغوري د تالندي و د برېښنا د ډسچارج د پروسې څخه لوړ فلزي انتنان یې بند کړي د مس څخه یې جوړي او دا انتنان دا را اخلي او دا چارجونه ځمکې ته را انتقالي په همغه ځایو کې چې جګې پایې وي د برېښنا په هغه ځایو کې د دې خطر ډېر زیات دی په ځنګلو کې خطر زیات دی او په هغه ځایو کې چې لوړ تعمیرونه وي په دې ځایو کې دا خطر ډېر زیات دی او ځینې وختونه دومره کم هم وي چې تر دې ځایه پورې راسي خلاص ځمکې ته راونه رسېږي ځینې وخت بیا داسې وي چې یو بله کتله دلته وي فرض وکړئ هغه یو څه د دې نه لاندې جوړه سوې دا بیا بله وریاځ کتله ده د دې بیا دا ځای څنګه جوړ سوی دی مثبت ځینې وخت بیا دا تخلیه داسې اجرا کېږي تر نیمایي پورې هم راتلی سي بلې وریځ ته هم تخلیه پروسه اجرا کېږي ځمکې ته هم اجرا کېږي تر ټولو ډېرې تر 90% لوړې دا د ځمکې والا پروسه وي او دا چې دلته چارجونه راټول سوي دي دا تجربه هم د لومړي ځل دپاره فرانکلن اجرا کړې ده